تقریبا پر دغه نندارتون باندې زموږ اداره خصوصا زموږ متوجه رهبر او زموږ د ادارې مشر جناب الحاج غلام حیدر شاه احمد صاحب او ورسره مفتي صاحب فاضل چې زموږ د ادارې مالی معین دی او ورسره ټول رئیسان او ټول کارمندان مو یقینا دغه 3.5 4 میاشتې په ډېر پوره زحمت او په پوره توجه په پوره محنت باندې کار وکول چې په نتیجه کې دغه نندارتون رامابین ته سو د ټول افغانستان په سطح باندې موږ د خپلو ادارې چې زموږ 372 ادارې په ټول افغانستان کې تعلیمي ادارې لرو د دغو په واسطه او ځینې مې په خصوصي روابطو په واسطه چې چیرې مخترعین وله که زموږ د ادارې مربوط وله زموږ محصلین وه یا زموږ شاګردان وه یا د دې څخه د باندې وه دا مو را پیدا کړله د دوی پر دغه نواوري د دوی پر دغه اختراعاتو باندې بیا د تحقیق ریاست لرو هغوی څه ویډیوګانې راوغوښتلې پر دې مو دلته تحقیق وکوئ بیا په دغه ډیرو اختراعاتو کې مو محدود اختراعات چې زموږ د اصولو شرایطو برابر وه هغه مو را انتخاب کړه بیا مو د هغوی د انتقال دپاره امنیتي لحاظ ته مو ډیره توجه کړې وه چې هغه هم په لحاظ کې نیول سوی د هغه د انتقال دپاره دا ترتیب جوړ سو دلته بیا ملګرو دا کار وکړي تر څو چې دا ځای برابر سو 150 غرفې برابرې سوې د هغه څخه اضافه دغه ځای چې نورې پروژې ډیرې وې تقریبا په دغه ځای کې زموږ سره 1210 دانې پروژې وې په دې کې 1132 دانې په فزیکي شکل دلته حاضرې او موجودې وې تاسې ولیدلې تاسې ننداره وکړله او دا څه چې نوې تکمیل سوې هغه هم په ویډیوي شکل باندې د ټولو خپلو زیارت کوونکو او ملاقات کوونکو ملګرو میلمنو په مخ کې ایښې دا په دغه نندارتون کې زموږ سره ټول مخترعین او نوآوران ورونه استادان او شاګردان هغه 440 نفر را سره شرکت وکول